سیمو راغلو مشرانو ځوانانو د دې ملک د هر کونج راغلو ډېرو قدرمنو پښتنو وروڼو ستاسو ټولو په اجازه باندې د ټولو اول ګزار د ده پر سر شیندنه او په دې عظیمه شهادت باندې د عقیدت او د احترام سره ګلونه وړاندې کوم. قدرمنو عزیزانو، ګیلهمن شهید په ډېر لنډ وخت کې په ډېر ټیټ عمر باندې ځواني کې د ټول پښتون افغان په زړونو کې دومره لوی مقام پیدا کړو. د هغې وجه دا وه چې ده په خپلو شاعرۍ کې په خپلو بیتونو کې د دې کار مقدمه د دې وطن مقدمه د پښتون افغان اصلي دشمن داسې کام ته ښکاره کړه چې هغه د کام په زړونو کې یو خاص مقام جوړ کړي. عزیزانو، ګیلهمن که څه هم ځوان و، خو ګیلهمن په دې ځوانۍ کې د پوهې یو لوی معراج ته رسېدلی و. ګیلهمن په خپل ژوند کې په دې لنډ وخت کې یا په دې کم عمر کې د کام سره دومره لویه وفاداري وکړه، له کامه سره تر ځان زیات، تر خاندان زیات، تر خپلوانو زیات دومره مینه وکړه چې د هغې مثال ما او تا نشو پیدا کولی. ګیلهمن که څه هم په خپلو شاعرۍ کې ده د دې کار مقدمه وړاندې کړې وه، د کام خبره یې کړې وه، خو یوازې شاعري نه وه د دې په مبارزه کې، د په عملي میدان کې د کور په کور، کلي په کلي او د پښتونخوا وطن داسې کوڅه نه شوه پاته چې دوی هلته نه لاړئ. دوی د پښتنو سره جرګه نه شو، ده د پښتنو ته د کام دا خبرې هم په تقریر کې او هم په شعرونو کې دې کام ته وړاندې کړه. عزیزانو، نن موږ د ده په شهادت دلته راغلي یو، راغونډ شوي یو. واقعتاً زه دا د دعوې سره ویلی سمه چې ګیلهمن په دې کام سره هغه مینه درلوده چې د هغه په مخ کې دا سر یو معنا نه لرله. هغه هره ورځ د
دې زهیره ورځ د دې قام په بربادۍ د وطن په دې بربادۍ باندې د دې قام په دې خوار ورځ باندې هره ورځ ګیلمن پښتون شهید د داسې یو تکلیفجن حالته تېرېدی چې مرګ وده ته ډېر اسانه و. په دې مبارزه کې تاسو ټول ګوایاست دی مسافر وو پر روزانه پسې تللی وو خو د کار دې مقدمې له وجې دی په زنځیرونو کې د خارجه راغلی. په دې تېر کال کې اووه اته میاشتې د دې ریاست د داسې جبر شکار شو چې په حیوانان یې وخوړی چې په نوکان یې وکښل چې د ده باندې هغه ظلمونه وشو چې ما او تا یې تصور نشو کولی. د دې باوجوده چې کومه ورځ دی د